طالبانو د استاد فیض الله جلال په اړه تازه څه خطرناکه پریکړه وکړه. هغه ته کله او څنګه جزا ورکوي. ویډیو تر اخره وګورئ او هیر مې نشي چې په اخره کې ستاسو کومنټونه هم شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال نیول کېدل تایید کړل او هغه یو متعصب شخص بللی دی. مجاهد زیاته کړې ده چې استاد جلال د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد پارول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. نوموړي زیاته کړې ده چې استاد جلال د دې لپاره نیول شوی تر څو پورې بل څوک د استاد او دانشمند له ادرسه داسې اوتې بوتې ونه وایي او د چا شخصیت او عزت ته زیان ونه رسوي. ذبیح الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو کې د استاد له ادرس څخه هغه پوسټونه هم خپاره کړي دي چې په هغه کې د طالبانو د استخباراتو رئیس او د ملي امنیت اوسني مشران یې پاکستانیان بللي وو. خو داسې لیدل کېږي چې دغه فیسبوک پاڼې تایید شوي نه دي او د دغه شرکت د تایید نښه نه لري. داسې ګمان کېږي چې هغه به د طالبانو پر حکومت باندې د انتقادونو په وجه نیول شوی وي. بله خوا نن یکشنبه د جنوري په 9 د مرغومې په 19 یو شمېر میرمنو په کابل ښار کې د یو اعتراض حرکت په ترڅ کې د استاد فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. وروسته له هغه چې د طالبانو له لوري د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد فیض الله جلال د نیولو په اړه رپورټونه خپاره شول، د بشري حقونو زیات شمېر مدافعینو د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه وکړه. د فیض الله جلال لور حسینه جلال په یو ټویټ کې د خپل پلار نیول کېدل تایید کړي دي. هغې لیکلي دي په داسې حال کې چې دغه د اندېښنې وړ خبره تاییدوم، د خپل پلار استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوم. د بشري حقونو د اسیا د څانګې مشرې پاتریشیا ګاسمن هم په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبانو هیڅکله انتقادونه او د بیان ازادۍ نه ده زغملي. هغه یعنې استاد جلال باید سمدستي خوشي شي. په دې ترڅ کې د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې هم د ښاغلي جلال نیونه غندلې ده او په یوه ټویټ کې لیکلي دي چې هغه د ازادۍ د بیان حق نه استفادې او په یوه ټلویزیوني خپرونه کې په طالبانو باندې د انتقاد په دلیل نیول شوی دی. دې سازمان د طالبانو له مقاماتو غوښتي دي چې له شرط توقید پرته ښاغلی جلال سمدستي خوشي کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال چې د اوږدې مودې راهیسې د رسنیو سره د سیاسي شنونکي په توګه مرکې او خبرې کوي، د لړم په میاشت کې د کابل په یوه خصوصي ټلویزیون کې د طالبانو د یوه ویان سره په بحث کې لفظي شخړه وکړه او پر طالبانو یې سختي نیوکې وکړي. د دغه بحث ځینې برخو په ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه رامنځته کړل او ګڼ شمېر غبرګونونه یې له ځان سره لرل. درنو لیدونکو، له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. دا هم تاسو د هغه لیدونکو کومنټونه ګورئ چې زموږ په پخوانیو بیلابیلو ویډیوګانو یې موږ ته پرېښي دي. له هغو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې زموږ یوټیوب چینل یې سبسکرایب او خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریکوي. که تاسو هم د فیض الله جلال په نیولو باندې کوم څه ویل لرئ نو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. موږ یې هم په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. تر بلې ویډیو د خدای په امان.